السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، دا یو لنډه شانته ویډیوګانې زه به جوړ کړم د قرآن شریف د سورتونو ترجمه، کوم چې لنډ لنډ دي د لنډ وضاحت سره کوم ځای کې پکارو، نو به زه تاسو درکړم او شروع به د اعوذ بالله نه کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ پناه غواړم بالله د الله نه، من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوي څخه، یعنی زه پناه وړم الله ته د شیطان رټل شوي څخه. نو هر کله چې تاسو ته کوم وسوسه او هغه راځي، نو د الله څخه پناه غواړئ د رټل شوي شیطان نه.